فلسفي دی، حیرت وړی دی، د ژوند تضاداتو او د آګاهۍ له عذابه ګرځېدلی، د یو داسې خدای په لټون دی چې د هغه د بې ارامه روح دپاره د نور د غیږ په شان د قرار باعث شي، او بیا د هغه لټون چې د یو سرمندي صوفي په شان د کوم خدای بندګي کوي، نو هغه ډېر مهربان خدای دی. د غني ورسره بې حده مینه ده او د دغې مینې په نازو انداز کې لکه د یو ماشوم په معصومه مستی سر شي، او په خپله مستی کې خپلې مینې خپل سرور کې څه داسې راز و نیاز غواړي. د عشق کیفیتونه، د عاشق و معشوق د مینې جنګ، ګیلې معنی، کله ډاډه کله بې سواده، کله ورک کله موندلې د غني د ذات کیسه ده. خدای ښکلی دی، الله جمیل ویحب الجمال. هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدلی شي، په عقل ورته نشي رسېدلی. عقل باندې مونږ ډېره مې دا راکړي وختي تر هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې د یو خاص ډیزاین کې جوړ شوي دی، هماغه ډیزاین ریپیټ کېږي. میوټیشن هم پکې یو سیسټمیټیکلي جوړېږي. نو خو موږ دې معلومېږي چې یو ډیزاین کولو والا انټلیجنس شته، د دې نه معلومېږي نور لار چې ده هغه ته پېژندو لاره او هغه ته رسېدو لاره په عقل باندې نه کېږي، هغه په مینه باندې کېږي. چې کوم شي سره ته مینه کوې هغه ته به نږدې کېږي، او به تا سره مینه کوي، مینه کې عجیبه کمال دا دی که ته چا سره مینه کوې نه به تا سره خامخا مینه کوي. او نو که ته خدای سره مینه کوې نو خدای به ضرور تا سره مینه کوي. د ذات سره بې حده زیاته مینه لري. د دغې مینې د اظهار دپاره هغه د عبادت ځان ته یو روایت ساز کړی دی. د غني په دغه روایت کې د خپل وجود او هستی فنا کول دی. دا قرباني هغه تل ورکول غواړي چې د هغه د خدای سره مینه خیال په خیال کې ده، ما خدای سره خیال دی، نه چې ټالی وخېږو ما شولې ټال دی، او زه که د کمال شو کې د سوري د جمال کې ده خیال دی، په خیال د کمال شو کې ته ځې نو همدغه د جمال په خوا کې به روان یې الله رسېل ته. غني خان د روایتي بندګانو مطمئن نه دی. د هغه د مینې او عقیدت خپل رنګ دی. هغه د حسن او حقیقت په سمندر کې د فنا په راز خبر دی. په مینه کې د هغه د هستی یوازې مقام او منزل یوازې هغه ذات کېدی شي. دوی شي یوه دا چې هغې ته ته ویلی شي چې انټلیکچوال لاجیکل داسې کیسه چې هغه تال دی، دا فعالاتن چې دغه شاعران وایي، دا ډفړی ده. نو بل دغه لګول دی چې آبشار سره ستاره او آبشار او خوار او غار او دغه که نه دغه لګول دغه رنګ دغې سره یو دغې سره دا هم سړی د کولی شي، هم یو سړی بل ته ښودی شي، هم بل سړی د کولی شي، بلې سره یې چې هغه نه سړی چا ته ښودی شي او نه هغه بل سړی ته کولی شي، او هغه بلکل خدای شوی دی. لکه ته یو هلک ته یو انجینر ته ډېره خوشاوره وي، یو انجینر چې بس د هغې ته اوس ګاڼه خیته ورته نو سارې مفاداني خو به ورته وښیه، ټول راګنې به ورته وښیه، که د هغې په اواز کې هغه سوز او خېشت او هغه خدای نیت شولي نو هغه هېڅ په نه نو هېڅ نه. تاسو په دې ټي وي باندې شته ډېر داسې زه به یې ته وښیم په چاته کې مې میله وشي او یوه پکې راوته داسې نو او دغه اکچوال چې سړی شاید زما خو خپله دا حد دی ما نه خبره هغه تا کې یو بېچیني پیدا شي په ما کې خو هغې ته یو د هندوستان یو شاعر مشهور هغه به ته تخلیقي بېچیني ورته وایي. نو هغه یو بېچیني درکې پیدا شي سړی وایي چې څه وکړمه نو زه خو دوه درې کاره کوم که نه خو زه خو تصویرونه هم جوړوم، شعرونه هم لیکم، نثر هم لیکم، نظم هم لیکم، د خط هم څیزونه جوړوم،
نو ما کې چې هغه بېچیني پیدا شي نو زه هغې کې یو کار شروع کوم نو فرض کړه اوس تصویر جوړ شروع کوم نو نه جوړېږي روان شي رانه هغه ښه نه جوړېږي نو زه هغه پرېږدم نو زه بیا دغه شروع کوم دا خطي شي جوړ شروع کوم که هغه هم نه جوړېږي زه بیا نثر لیکل شروع کوم نو اخر په هغې کې یو پکې داسې چې روان شي چې روان شي نو بس هغه بیا لیکم د هغې پورې لیکم هغه بس بالکل خدای شعر راځي او بس راځي او زه لیکم. غني خان د هوس او حرص بنده نه دی، هغه یو بېنیاز ملنګ دی. د هغه کچکول د یو داسې فقیر کچکول دی چې بغیر د رنګ و نور نه بل څه نه قبلوي او د رنګ و نور خزانې د چا سره دي همدغه د درملنګ دی.